بسم الله الرحمن الرحیم. یو بل پوښتنه کړې د مفتی صاحب محترم، اکثره په طواف کې لاندې مطاف کې چې طواف کو نو رشي کله کله زنانې د سړي سره ټچ سي یا ولګېږي، په دې سره خو به څه فرق نه راځي. دغه رقم مفتی صاحب محترم دویم سوال مې دا دی چې د جومات ودرېږي، د جومات په وخت کې کله کله زنانې د سړي سره په لمانځه کې په صف کې ودرېږي، په دې سره لمونځ به نه فاسدېږي، څه مسله خو به نه وي. یا زموږ سره زنانې را سره یي، د زنانو ځای لمانځله نسي تللی، تکلیف یا صفونه ودرېږي، دغه زنانه دلې ودرېږي په جومات باندې، نو دې سره خو به څه فرق نه راځي. محترمه، اول سوال جواب دا دی چې د طواف په دوران کې سړی کوشش دا وکړي چې د نامحرم زنانې سره جسم بدن وغیره نه ولګېږي. که چیرې د فکر نه و په غلطي کې د زنانې جسم ورسره ولګېدی، حتی الوسه دې کوشش کوي چې د زنانې څخه دې ځان غیر محرم دی د غیر محرم زنانې څخه دې ځان لرې وساتي. حرم شریف ډېر بهترین او پاکیزه ځای دی، دلته داسې نه چې غلط فکر یا غلط سوچ سړي ته رانسي. کوشش دې کوي چې د بیګانه زنانې سره د عام زنانې سره په طواف کې جسم ونه لګېږي. که غیر اختیاري طور په ناپامي سره ولګېدی، خیر دی، بیا دې ځان لرې کړي، په دې سره طواف نه خرابېږي، څه ګناه نشته. دویم پوښتنې جواب چې زنانه که چیرې د نارینه د زنانو ځای له نس ورسېدلی، صفونه ودرېدل، د نارینهو په صف کې ودرېدله. مخکې دا و چې معتبر ذرایع څخه دا معلوم سوي و چې د سعودي د هغه ځای امامان په امامت کولو په وخت کې د زنانې د اقتدا نیت نه کوي، لیکن اوس نن سبا معتبر ذرایع سره دا معلوم سوي دي چې د هغه ځای ائمه حضرات چې امامان دي، هغه د نارینه او د زنانو د دواړو د امامت نیت کوي، چې د دواړو یقین. په دې صورت کې که چیرې زنانه د سړي په محاذات په برابري کې ودرېدله، د زنانې یو خواته او راسته خوا او چپه خواته چې کوم نارینه ولاړ دي، د دې دواړو لمونځ فاسدېږي. په دې وجه د لمانځه او د جومات په وخت کې بهتره دا ده چې د زنانې سره نږدې په محاذات برابري کې ونه درېږي. که چیرې ځای نه و نو مخته دې سي یا زنانې دې شاته کې، کوشش دې دا کوي چې په صف کې زنانه نه وي ولاړه. که په صف کې زنانه ولاړه وي، محاذات راځي، په دې سره امام د زنانو نیت کړي، نو په دې صورت کې د نارینه لمونځ فاسدېږي. یو محترم ورور پوښتنه کړې د مفتی صاحب محترمه، نن سبا په حرم شریف په مطاف کې یو خاص قسم ګاډي راغلي دي، کوچني کوچني ګاډي دي، په هغه کې چې کوم معذوره خلک یې هغه طواف هم کوي او سعی صفا مروه هم کوي. په دغه ګاډي کې طواف کول یا سعی صفا مروه کول د دې اجازت شته، گنجایش شته، دا جایز دي که یا؟ جی محترم، دغه ګاډي کې طواف کول د معذوره خلکو دپاره چې ملا عذر لري یا د لنډ ملا تکلیف یا د ګونډو تکلیف یا تګ نسي کولی، په داسې ګاډۍ کې سپور سي، په دې کې طواف کوي یا سعی صفا مروه کوي، بالکل د دې گنجایش شته. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام پیدل هم طواف کړی دي او په اوښه باندې هم پیغمبر علیه صلات وسلام طواف کړی دي، په دې کې گنجایش شته. زموږ د فقه په کتابو کې لیکلي دي، علمګیري کې لیکلي دي، ولو طاف راکبا او محمولا او سعى بين الصفا والمروه راكبا او محمولا ان كان ذلك من عذر يجوز ولا يلزمه شيء وان كان من غير عذر فما دام بمكه فانه يعيد. خبره داسې ده چې کچيري د عذر د سړي بیا طواف رکبانن یعنی په سپارلی حالت کې وکي یا سعی صفا په داسې ګاډي کې وکي، بالکل دغه طواف جائز دی. په ګاډي کې په دې کې څه ثواب کې کمی هم نه راځي، طواف هم صحیح دي، که نفلي طواف که فرضي طواف او که سعی صفا مروه په ګاډي کې د معذوره سړي دپاره بالکل جائز دی، په دې کې ثواب کې څه کمی نه راځي، طواف بالکل درست دی. یو بل ور پوښتنه کړې د مفتی صاحب محترمه، حج بدل دا په کم رقم سړي باندې کول پکار دي؟ ځینې خلک وایي حج بدل دپاره هغه سړی استول پکار دي چې هغو مخکې حج کړي، ځینې خلک وایي چې نه مخکې حج کړي که نه یې کړي، خو چې د حج په احکامو خبري هغه هم حج بدل ته استولی سي. جی محترم، خبر هم دغسې ده، افضل دا ده چې په حج بدل کې هغه سړی واسطه چې هغو حج یې ورکړي، ځکه د حج د احکامو سره واقف وي. که چیرې داسې سړی مهیا نه ولو، لیکن داسې سړی ولو چې صاحب علم و د حج اعمال او د حج احکام و مسائل اور معلوم طریقه کار، نو هغه هم حج بدل کولی شي. دویمه پوښتنه دا ده مفتی صاحب محترمه، یو سړي باندې په خپل حج فرض نه دی،
لیکن بل چا د خپل پلار د طرفه یا د خپل طرفه یو معذوره سړی دی هغه نشي تللی حج بدل دپاره واستوي دې سړي په خپله حج نه دی کړی د حج بدل کولو بعد بل کال یا کال دوه بعد دا سړی په خپله مالداره سو اوس پر ده باندې حج فرض دی که هغه حج بدل چې د کړی و هغه د ده دپاره کافي دی نه محترم که چیرې یو سړی حج بدل ته ولاړی په هغه وخت کې پر ده باندې حج فرض نه و مالداره نه و لیکن د حج بدل کولو وروسته د بل چا پر ځای باندې حج کولو وروسته مال و دولت او وسعت ورله رالی وس خدای پاک ورکړي اوس به دا سړی په خپله هم حج ورباندې فرض دی حج به کوي حج بدل د بل چا پر ځای چې کړی دی د هغه په وجه باندې د ده فرضیت نه ادا کیږي بلکې چې کله خدای پاک دته وس ورکړي د صاحب نصاب و مال ولرالي اوس به دی په خپله حج کوي هغه د بل چا پر ځای حج بدل کولو د ده غاړې نه خلاصېږي فرضیت یې د ذمې نه ځي بلکې په خپله به چې حج ورباندې فرض سو مالداره سو حج به په خپله کوي یو بله پوښتنه یو زنانې کړې ده هغه مفتي صاحب پر ما باندې حج فرض دی لیکن زما سره محرم نسته چې زما سره حج ته ولاړ سي نو که چیرې زما سره محرم نسی پیدا نو پر ما باندې بیا حج ستا که ساقط دی د خورکۍ ته هم دا حکم دی چې که چیرې محرم پیدا سو بیا خو به حج باندې فرض دی او که محرم نه و یا بیا دې داسې وکړي چې د بل چا محرم چې د دې سره ولاړ سي د هغو د حج خرچه دې برداشت کړي هغه دې هم د ځان سره حج ته بوځي د هغه خرچه دې هم وکړي نو بیا به د دې حج د محرم سره صحیح سي بغیر د محرم زنانې دپاره حج کول اگر چې حج ورباندې فرض وس لري جایز نه دی لیکن که یو زنانه د حج ورباندې فرض دی خو د بل محرم د ځان سره بیولو د خرچه نه لري بیا پر دې باندې چې در څو محرم انتظام نه سوی پر دې باندې حج فرض نه دی د دې هر فرض ساقط دی البته که چیرې یو زنانې محرم د نه ولو یا نه پیدا کېدی نو د حج بدل په ذریعه باندې په طریقه باندې بل څوک د خپل ځان پر ځای باندې استولی سي که چیرې بالفرض بل څوک یې حج بدل په صورت کې هم نه واستوي او محرم نه ورته پیدا او د زنانې حج نه وکړي دا عند الله ګناهګاره نه ده یو بل ور پوښتنه کړې د مفتي صاحب محترمه د احرام په حالت کې که سړي ته د غسل حاجت ضرورت سو غسل کولو بعد یا د اوداسه بعد تولیه استعمالول ټوال استعمالول څنګه دي او د ټوال د استعمال بعد که چیرې د سر یا د ژیرې ویښتان بلا اختیار ورسره راوتل په دې سره خو به دم نه راځي محترمه د غسل بعد تولیه او د اوداسه بعد تولیه او ټوال استعمالول جایز دي خو ډیر وخت به پر بدن باندې نه ږدي او دغه رقم سر وچول یا ژیره په تولیه باندې وچول په دې صورت کې که چیرې بلا اختیار راکش نه کړي ویښتان د هغې ورسره راوخیږي یا په خپله د وچولو په وخت کې په دې سره دم نه راځي د څه مشکل نه دی دغه طرح د احرام په حالت کې سړی سر وګروي ضرورت سي اول خو کوشش کی چې سر و ژیره نه وګروي که بالفرض ضرورت سو خارش و سر و ژیره وګرول په دې حالت کې یو بیشته دوه بې اختیار راووتل مثلا راکش نه کړل د غیر راووتل په دې سره هم دم وغیره نه لازمیږي مګر په لاس دې ځینې خلک عادت یې ژیره راکشي د ژیره راکشولو په صورت کې که چیرې بیشته یو دوه بیشته راوکتل بیا په دې باندې صدقه واجبیږي د سر بیشتان یې راوکشل په دې احرام په حالت کې چې مثلا راکش کړل په دې باندې هم صدقه واجبیږي کوشش دې کوي چې د سر او د ژیرې بیشتان د احرام په حالت کې نه کړي راکش البته که مخ یا د اوداسه بعد یا د غسل بعد په پټو یا په تولیه باندې ځان وچاوي بې اختیاره یو بیشته دوه راووتل په دې سره صدقه نه راځي احرام څه فرق نه راځي د دې ګنجایش شته پروا نه لري